تازه خبر کې ویل کېږي چې د پښتو مشهور فلمي اداکار ارباز خان په یو ټرافیک حادثه کې مړ شوی دی او یا په هغه باندې ډزې شوي دي. د دې خبر حقیقت څه دی، واقعه څنګه شوې ده؟ تاسو که ځان خبرول غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. او د تاسو نه هیله لرم چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، ځکه چې زیات کسان ویډیو مکمل نه ګوري او بیا هغوی مختلف قسم تنقیدونه کوي. قدرمنو دوستانو، د ارباز خان په باره کې خبر دی. ارباز خان به تاسو پیژنئ چې هغه د پښتو فلمونو یو ډېر مشهور اداکار دی. په زرګونو سلګونو پښتو فلمونه یې جوړ کړي دي او د هغه په باره کې دا خبر چې کله راغی نو موږ سره ډېرو کسانو رابطې هم وکړې. ارباز خان چې کوم دی هغه د اسف خان زوی دی. که تاسو ته معلومه وي څه موده وړاندې د دې په کور کې یو داسې غم هم راغلی چې د ارباز خان مور بیبي چې کوم وه هغه وفات شوې وه او بیا د دوی په نوښار کې د هغې جنازه شوې وه، چې په دغه غم کې ارباز خان هم ډېر زیات ډپریس و، ډېر زیات خفه او خفه به ولې نه و چې د هغه مور وفات شوې وه. مور خو یو داسې رشته ده چې ښځه پیدا کېږي، رور پیدا کېږي، ټوله کورنۍ پیدا کېږي، خو مور او پلار بیا هېڅکله هم نه پیدا کېږي. نو دا د خپلې مور په غم کې هم غمجن و چې دې سره سره د پلار اسف خان هم بهر ملک ته لاړو، یعنې یو اس ای ته لاړو، امریکا ته لاړو، هغه هم د ده نه بیل شو. داسې ښکارېږي چې هغه هم بیرته پاکستان ته نه راځي او هملته میشت شو، هملته زندگی تېروي، ځکه چې د پاکستان حالات ډېر زیات خراب دي. نو د همدې وجې نه ځینې کسان وایي چې اسف خان په داسې ډپریشن حالت کې و او هغه ګاډی جنګولی دی او هغه مړ دی. خو تر اوسه پورې داسې هېڅ خبره نشته. کومې خبرې چې داسې کېږي نو دغه حقیقت نه لري، دروغ دي. موږ غوښتل چې تاسو د حقیقت نه خبر کړو او تاسو په دې هر څه باندې ځان پوه کړئ چې دا کومې خبرې کېږي دغه دروغ دي او حقیقت دا دی چې اسف خان ژوندی دی. هېڅ داسې حادثه داسې څه ورسره نه دي پېښ شوي. امید لرم چې ستاسو به په دې ویډیو باندې ځان پوه کړی وي چې هغه ژوندی دی. نو د ویډیو د کتلو مننه کوم. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ.